سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پیاوړي لیکوال پښین هر اتوار تاسو ته د سویلي پښتونخوا یو غمی ځلوي د سهیلي پښتونخوا په دغه غمیو کې زموږ ادبي اتلان زموږ خوندور شاعران لیکوال او افسانه نګاران موږ تاسو ته معرفي کوو د هغوی کتابونه په تاسو پیژنو او دا غواړو چې د دوو لویو مرکزو سره سره موږ پیاوړي لیکوال سهیلي پښتونخوا د دغه دوو مرکزو سره سیاله کړو او دریم ادبي مرکز یې وګرځوو او نړۍ ته لر او بر افغانانو ته پښتنو ته دا ورثابته کړو چې د کابل او پېښوره پس سهیلي پښتونخوا هم په ادبي ډګر کې تر چا پاته نه ده او دغه په هیرو کې پټ لالونه چې پراته وو او خلکو نه پیژندل د خلکو سره تعارف نه وو او خلک په کتابو نه وو خبر پیاوړي لیکوال دغه ادبي بار پر وژو واخیستی او لر او بر پښتنو ته د سهیلي پښتونخوا لیکوال او شاعران معرفي کوي نو زموږ په همدغه بهیر کې نن زموږ د ادبي څانګې یو ډیر خوندور لیکوال او شاعر نظر محمد درمان صاحب دی چې دغه د لومړۍ شعري ټولګه د شبنمي څاڅکي د نظر محمد درمان صاحب دویمه شعري ټولګه یوه بله غوټۍ ګل سوه دا د نظر محمد درمان صاحب دویمه شعري ټولګه ده چې موږ ته یې راډالۍ کړې ده پیاوړي لیکوال ته او نن موږ ورباندې خبر کوو او تاسو ته د دغه دوو شعري ټولګو تعارف کوو دریم زیری دا درکوو ملګرو چې د نظر محمد درمان صاحب د دغه دوو شعري ټولګو سره سره یوه بله نوې ټولګه ما ته د چا یاده لارې منسه او د نظر محمد درمان صاحب دریمه شعري ټولګه عنقریب به راورسیږي مارکیټ ته د چاپ په مرایلو کې ده او موږ ته به یې ډالۍ کړي او بیا به موږ و تاسو ته ما ته د چا یاده لارې منیسه معرفي کړو نو نن موږ د د لومړۍ شعري ټولګې شبنمي څاڅکي دغه شعري ټولګه په تاسو پیژنو د کتاب نوم دی شبنمي څاڅکي شاعر نظر محمد درمان کمپوزر مطیع الله زلال چاپوار لومړی چاپ شمیر 500 چاپ ځای کوټه چاپکال 2015 خپروندویه پښتو ادبي تړون چمن درک یعنی دا کتاب د ترلاسه کولو درک دی اجي اکبر کراکري اول سیل مین چوک مال روډ کوټه دغه کتاب تاسو ته پر دغه درک باندې ملاویدلی سي او تاسو دا کتاب لاسته راوړئ شبنمي څاڅکي هو د نظر محمد درمان لومړۍ شعري ټولګه ده د نظر محمد درمان د پلار نوم اجي راز محمد دی د نیکه نوم یې محمدو او په خټه باندې ځای ملا علمزی
د زیږېدنې نیټه یې 1/5/1980 د زیږېدو ځای بوغره روډ مکان نمبر 1541 چمن اوسنی استوګنځی علامه واټ بایپاس چمن دنده تجارت د شاعرۍ پیل په 1995 کې او عصري زده کړې یې تر 10 ټولګي پورې کړي دیني زده کړې تر اولې درجې پورې او د سلام بابا ادبي ټولنې غړی دی. نظر محمد درمان چې خوندوره او د موسیقي ډکه شاعري یې ده بېلابېلو سندرغاړو یې د سهیلي پښتونخوا د چمن او کوټې بېلابېلو مشهوره سندرغاړو یې کلامونه هم ویلي دي او د ده شاعري په ولس کې ډېره مشهوره ده ولې چې د ده رنګ ولسي دی او د ولس په ژبه باندې خبره کوي. په دې شاعري کې جمالیاتي رنګ هم وجود لري او حماسي رنګ هم پکې ښکاره دی او د پښتانه قام د پښتانه ولس د غمیزي ذکر پکې زیات دی. نو زه د شبنمي څاڅکي په هکله باندې چې د شهزاد صاحب ته ورځمه چې د نظر محمد درمان صاحب پر شبنمي څاڅکي خپل نظر وړاندې کړي. یو جهان مننه محترم تیمورشاه کمال صاحب د پیاوړي لیکوال صدره او زما پر څنګ نه شیر محمد شادمن صاحب محمد طاهر ډیوال چې ستړي پښتون پیج چلوونکی دی او زه د ټولو در مخ ستاسو د دې سلسلې ته دا درکوم افرین وایم چې د خپلې خاورې ستوري موږ یو داسې بدنصیبه قام یو چې د بل په ستورو پسې ځغلو او خپلو لمرو کې مې سترګې بریښي او یقینا چمن چې کوم دی هغه خپل علمي تاریخي او سیاسي تاریخ لري ادبي تاریخ لري. چمن د قاضي بابا د ملا عبدالسلام عاشیزی وطن خاوره چې زموږ ته د ټولو خاوره ده خو بابا یو داسې نالان په دا چمن او په دې خاوره کرلي چې هغه داسې غوړېدلي دي چې د هغه د ګلو په شاخو د ګلو په غوټۍ چمن څه درس پښتني وطن چې کوم دوی مهتره دی او چمن یو داسې ژوندی ښار یو داسې د ژوندیو خلکو وطن دی که سیاسي دی که علمي دی که ادبي دی او ادبي ټولنې لکه د ادبي تړون او د قاضي صاحب چې کومه ټولنه د دغه وقتن په وقتن چې دوی خپلې ادبي ناستې تنقیدي نشستونه کوي نو چیرې چې ادب ژوندی وي د هغه ځای د هغه خاورې خلکه به ژوندي وي او موږ ته پر چمن په ډېرو شاعرانو ګایدلي یو خبره مې کړې ده او دغه نظر محمد درمان صاحب چې دی لکه څنګه چې تا وویلې چې شاعري ولسي رنګ لري حماسي رنګ لري ډېر فنکارانو ګلوکارانو شاعري ویلې ده ما هم اورېدلې ده واقعي زه ستا د خبرې تایید کوم او مخکې به خبره کوو خو زه دا غواړم کمال صاحب ته د دوی څو کلامونه څو اشعار زما د ملګرو او د لیدونکو اورېدونکو سره وړاندې کنه بیا به خبره سره پرو مننه. نظر محمد درمان صاحب په یو غزل کې وایي نقشه د امن او امان یم پښتون یم زه واه نقشه د امن او امان یم پښتون یم زه پر درست جهان شریف انسان یم پښتون یم ډېر الله ډېر او نه دهشتګرد نه ټوریست نه څه ورانکار یم نه دهشتګرد نه ټوریست نه څه ورانکار یم د خپل حقوقو ترجمان یم پښتون یم دورنګي نه لرم چې کوم لفظ تر خوله وباسم دورنګي نه لرم چې کوم لفظ تر خوله وباسم
او یا می یوه ده یو زبان یم پښتون یم زه یا می یوه ده یو زبان یم د وخت فرعون ته می هر وخت خوله کې ژیرۍ ورکړې واه د وخت فرعون ته می هر وخت خوله کې ژیرۍ ورکړې دا یم دا اوسم لاس ګریوان یم پښتون یم ډېره دا بیا ووایه ډېر د وخت فرعون ته می هر وخت خوله کې ژیرۍ ورکړې دا یم دا اوسم لاس ګریوان یم پښتون یم زه یم بشر دوست خپلو پردیو ته پټۍ لګوم یم بشر دوست خپلو پردیو ته پټۍ لګوم و پرهارونو ته درمان یم پښتون یم زه ډېر لکه څنګه کمال صاحب چې دا د ده د کلامه معلومیږي اسیم د شاعران چې دي هغه د امن پیغمبران وي د امن سفیران وي هر ځای چې درد وي او د کام چې کوم دی د هغه سفیر وي د کام ستونزې د وطن ستونزې په وطن کې چې کوم حالات وي دی د هغه ترجمان وي او څرنګه چې د عکاسي کړې ده او د نننۍ حواله یې ورکړې ده او د پښتون او په پښتانه باندې چې دا کم کم داغونه کم تورونه لګېدلي دي او هغه خو موږ نه یو نه د دغه وضاحت چې زه د امن ترجمان یم دی هغه تورونه مینځي په خپل کلام کې چې کم دشمن و اغیار پر پښتانه کم تورونه لګوي د خپلې شاعرۍ په وسیله سره هغه تورونه مینځي صفا کوي او وضاحت یې کوي تورونه چې دي هغه غندي او بیا چې دغه وخت پر ژوند باندې په ټولنه باندې پر وطن باندې د ریلغارو د زورورو د علمي قوتو چې کوم وارونه دي واغه ته بیا دی چې دی نه ولاړ دی چې وایي په خوله کې او په زنه کې او ژیرۍ ورکومه یعنې موږ دا تراز پاته هم نه یو داسې کمزور هم نه دا یو تراز یو میسج هم دی یو پیغام هم دی مخنیوی هم دی او په دغه خو شاعران چې دي دا د قام سترګې د وطن ته مسکاوي راولي وطن ته امن راولي نور د ده به ډېر ښه شعرونه یي نور به د ډېر ښه وضاحتونه کوي اوس به یې راسو یوه بله غوټۍ ګل سوه یوه بله غوټۍ ګل سوه شاید د دویمه شعري ټولګه ده چې سلام بابا پښتو ادبي ټولنې خپره کړې ده د دې دویمې ټولګې ملګرو پیژندګلو ته راځمه د دې کتاب نوم دی یوه بله غوټۍ ګل سوه دویمه شعري ټولګه ده د نظر محمد درمان صاحب او ویناوال نظر محمد درمان کمپوزر مطیع الله زلال چاپوار لومړی چاپ شمیر زر ټوکه چاپځای لاهور چاپکال 2014 خپروندویه سلام بابا پښتو ادبي ټولنه چمن درک عبدالبصیر سپیر پارټس مال روډ چمن یعنی که دا کتاب څوک ترلاسه کول وغواړي نو د عبدالبصیر سپیر پارټس مال روډ چمن څخه یې ترلاسه کولی سي نو دی په دویمه شعري ټولګه کې په یو کلام کې وایي چې ژړي مخ د ګلاب رنګه لمبه کړې ده نن مې اشنا راځي له ما سرې واده کړې ده زما چې ژړي مخ د ګلاب رنګه لمبه کړې ده نن مې اشنا راځي له ما سرې واده کړې ده او لکه بورا پر ګلم داسې پر غوړېږم زه لکه بورا پر ګلم داسې پر غوړېږم زه او ته څه کې وایې ما خو داسې اراده کړې ده ما یې د هغې زړګی همهلته ټکور کړی اشنا ما چې د خپلو شعرو چاته زمزمه کړې ده
هغه چې زما څخه نفرت کولو ومي ګټل هغه چې زما څخه نفرت کولو ومي ګټل لاس ته راوړنه مې په مینه همیشه کړې ده او مینه کوم مینه پالم پر مینه سر ورکوم مینه پالم پر مینه سر ورکوم درمان په خپل ژوندون کې دغه فیصله کړې ده. نو درمان صاحب خوندوره شاعري ده او د دغه دویمه شعري ټولګه چې دویم کلام یې دی شهزاد صاحب وایي هم می کابل هم می خیبر سوځي هم می کابل هم می خیبر سوځي زما وطن دی لر او بر سوځي دا به بیا وایي ارشاد هم می کابل هم می خیبر سوځي زما وطن دی لر او بر سوځي څنګه آرام سم څنګه کښېنم قرار څنګه کښېنم قرار د پښتون کلی کور ټبر سوځي چې په کوم ځای کې وي پښتون وګړی هم یې جومات هم یې منبر سوځي او ناست یم مورچل کې د وطن دفاع کړم دفاع کړم خیر دی کمال دی کمیسر سوځي او پښتون ټول یو دی هیڅ بیلتون نه لري پښتون ټول یو دی هیڅ بیلتون نه لري ځکه سپین غر او پېښور سوځي او درمان یم شم رنګه می اور اخیستی درمان یم شم رنګه می اور اخیستی خود به ویلیږم زما بشر ډېر کمن صاحب یقینا درمان صاحب چې کوم دی پر وطن نظر دی پر قام نظر دی پر ژبې نظر یې ده د حجیبان دي د شاعران دي چې قومونه په ژوندي دي ادب په ژوندی دی د قام ترجمان وي د وطن د ستونزو اوس پر پښتون وطن کم ور نه دی بل لوی کور افغانستان د 40 کالو څخه په سرو لمبو کې دی خیبر پښتونخوا ته ورته ورځ په ورځ چې کوم دی د اسمانه بمونه بارودونه وطن برباد قام برباد ژوند ما د دغه ترجماني چې کوم ده دا رنګه ادیبان دا رنګه شاعران یې کوي او چې کوم قوم داسې ژوندي وګړي ولري ژوندي ضمیرونه ولري یقینا که نن زیر دي د سباون به انشاءالله هغه به ډېر ښه وي نه نو دا تراز شاعران دا تراز ادیبان د وخت ضرورت وي د قام ضرورت وي د ژبې ضرورت وي او زه مختصرا کمال صاحب دا ووایم نه چې دا شاعران دي نه چې خپل د ځانه سره د وطن د قام د ولس دردونه اساسوي محسوسوي خپل تاثرات پر وړاندې کوي خپلې تجزیې ورکوي او شاعر لکه کائنات نه چې بېړ اړې څانګې لري دا تراز د عنوانات چې دي هغه وسطونه لري مینې هم کې شته دردونه هم کې شته قلبي وارداتونه هم کې شته او خو د هغه سره د وطن غم د ولس غم او درد چې کوم دی دا ټول زه غواړم که ته یو زه بس د غونګې ما خبره ده قدرمنو لیدونکو د درمان صاحب شاعري خو ډېره خوندوره ده چې یوه غزل یې وایي نو بله یې خوند کوي چې بله یې وایي بله یې خوند کوي خو د وخت د کمۍ له وجې موږ نسو کولی چې د ډېر کلامونه تاسو ته وړاندې کړو خو دا خوندونه تاسو هغه وخت ترلاسه کولی سئ چې د درمان صاحب کتاب لاسته راوړئ ویل ولئ او دغه کتاب شاعري ولولئ نو بیا به ورباندې خوندونه واخلئ زه به یې د خپرونې په پای کې یو کلام وړاندې کړمه وایي څنګه به وخاندم امروه ام مې زړګی ژاړي څنګه به وخاندم امروه ام مې زړګی ژاړي زما د دې ګران وطن لمن کې هر سړی ژاړي زما پر ملت له هرې خوا څه
راکټونه اوري زما پر ملت له هرې خوا څه راکټونه اوري راسه کې ګورې ځایوال او هم کوچی ژاړي او ناوې سوې کونډې مندې بوري په سرو سترګو ګرځي ناوې سوې کونډې مندې بوري په سرو سترګو ګرځي نازک بچان مې یتیمان سو هر بچی ژاړي او چې یو څه درد یې وي په زړه کې هغه کس غمجن دی چې یو څه درد یې وي په زړه کې هغه کس غمجن دی پر دا آلات مې والله خپل او هم پردی ژاړي او زما د هېواد آبادي ټولې کنډوالې سوې اشنا زما د هېواد آبادي ټولې کنډوالې سوې اشنا کوم ځای در وښیم پر دم قدم هر ځای ژاړي اوس له ما مه غواړه موجونه د پخوا وختونو اوس له ما مه غواړه موجونه د پخوا وختونو نظر محمد درمان یم زړه مې هر ګړی ژاړي نو قدرمنو لیدونکو د نظر محمد درمان صاحب دغه شعري ټولګه دویمه شعري ټولګه د یوه بله غوټۍ ګل سوه او شبنمي څاڅکي دا دواړه کتابونه د نظر محمد درمان دا وخت مارکیټ ته راغلی دي درېیمه شعري ټولګه ته یې انتظار یو ما ته د چا یاد لارې مه نسه دغه شعري ټولګه یې را روانه ده موږ به یې دغه ټولګې ته انتظار کوو نو تاسو ته مو د نظر محمد درمان صاحب دغه دوې شعري ټولګې در وپېژندلې تر را روان اتواره پورې زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب شیر محمد شادمن صاحب او طاهر لیوال صاحب له تاسو اجازه غواړو قدرمنو لیدونکو د پښتو ژبې مینوالو زموږ سره دغه ویډیوګانې مخته شیروئ په دغه ادبي چوپړ کې را سره برخه اخلئ چې داسې موږ خپلې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړو او خپله مورنۍ ژبه د نورو ژبو سره سیاله کړو تر بل اتواره مو پر الله سپارم ژوندي کامیاب او سرلوړي اوسئ